دا چټي غیرات مې نه ده کړه، دا باید په ارتلون کې تعلیمي نصاب کې ولیکل شي. پټسې و پټسې هره ورځ ته چې دا تمه مې نشي چې د دګ نه مصبا وشي، تر روزه نن دې شوه ده. خدای دې د اندرونې رکن ټنډه ورکه کړي چې کومه ورځ زه د اسمان سره ډغرې ووایم ما په ورځ تیانه وې. زه سخوار ته زنګ وکم ده ته خپل وایم چې د زوم کرنمې دې وسه خو سرجان ده ښه یې ته خبر یې کسه نه یې خبر چې مو کومو ګلونو ته اوبه ویر کړي دي خوان والا دیر کې چې جامه ته وکم دارې و خو سر کاکا چې نه یې منله اخر ستړه کړم په زړه وینې روح وټولې زه اوس جامه دې ته واکم دی وته و موږ شپېته و دی سره کوتک و موږ سره توپک و دی هرسې روچ والې وشه موږ تې نه وچولې موږ په ډاله کې ګله جانو پیژنې که نه وشه ګله جانې ته وایي چې وه دې ظالمونو زمانو نوره مو ویلې زغلوئ بس چې دا هر څر سره دی ټول دې روح لپاره هم مو پرېږدی وشه ټولې پرېښوله ته مو شیرا به ویر کړې وه دا ټوله کرنمې مو دې خو سر ککه چې زه نه وشه ټولې ته به کړي وو ای کور څنګ ته تروبرونه دې څه دې چاره په سترګو ګوتې دېر نه بسي ای په ښه وخت کې روغلې خو تروبرو ته مو جامه وکسانه بیا پرېت وای چې زوم مې دا رقم سړه ده ولا که بیخي په جګو سترګو دېر وسي ولا په چا په خپای دې ته کوړي کم ټول واو یا په خیر روغلې چېرته لوړه وې زه دې په پام کې په ښځو نه تکه شنه کړم ته مو ته دلته دا للوزي والې کومې للوزي دغه دا نه دي دا دي دا خبرې نه دي دا په څه خبرې دي میړونه سپی نه وریا په څلورمه پوړه چې دی اوس تو ته دلته دا خبرې کوي زه خو تکړه یم مکمل کلي ته مې غوږې ویر کړی دو تو ته د څوک په جرګو سترګو وکسي قرآن وایي چې خپله چې ما پوړه دې نه چا پکړه دا خو څه کوې اسمون مرغۍ ته مې پاتې لګېدلې دو دې نه بعد به په زنګیا کې ښځې وړکې جلکۍ مو په نوم خو بیا بلي کوي څه وړې کې جامه خو نه دو اول تم بې منلې وه چې سمون توسې دې نه روډلې وه او ښځې په لیونتوب کې دې ټکه شاکه نشته سمونونه څه کوي ټوله خونه ډاکه دو سمونونه مو خې مو که زه خو که ځای دې نه ډیته کړه وه روپسا چې مو تلیفون نه وي دینه وړه نه دا سره نه وړاله ولا زون می ته په ویر بګ نه کړه راسته کا باور نشته دینه دا غدا وای څه خپل تلیفون دی لاري شګوتې ما ویل ټانګ بي وای غریب دا زاور کړه دی مو سره سم ته اختواله دو څه غب کې صاحب نه دو مو ټوله سوچ تلیفون ته و چې دا سره وینې سیداري نه چې دا نه دي غیرت معلوم وای خزه زه خو ته لیوانای پرای کړم په غیرت کې میانه پرګدي بي غیرتي مې په ژوند دانه دي تا کړي ز باید میډال چې ستانه مو ته د میډال رو کړه خو تا څه اوس ورشه روح تن کا کوتی کار سور کا خایتن کی کوتی کی نر په خاکه چې وای خرو سیدو د ځواک تلویزیون د محترمو لیدونکو لپاره جدي پاملرنه هیله کوم موږ خپرونه د خپل یوټیوب چینل فیسبوک پاڼې نه ما جګوای که چینل فیسبوک پاڼې ته متون ورسېدو بیا د شکایت حق نه لرئ خالي شریکوي غلام ډیره شه